امرالله صالح پاکستان ته د طالبانو غلامي رسوا کړه. دا چې طالبان د پاکستان په خلا افغانستان سره څه کوي په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر وسلوالو طالبانو تور لګولی چې د بامیانو د بودا بوتان یې د پاکستان په امر نړولي و. صالح پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې پاکستان د هند د بودایانو احساساتو ته د سپکاوي په نیت طالبانو ته دغه بوتانو د نړولو امر کړی و. د صالح په وینا د افغانستان د بودا دغه بوتانو د هندوستان تاریخ سره هیڅ تړاو نه درلود. د بودا بوتان طالبانو په 2001 میلادي کال کې د بمونو په چاودنو سره له منځه یوړل. صالح دغه راز د طالبانو له لوري د نوموړي پر ضد وروستۍ اعلامیې ته اشاره کړې ده. طالبانو په یوې اعلامیه کې امرالله صالح او د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سولې د روانو هڅو خلاف په هڅو تورن کړي دي. خو صالح وایي چې د طالبانو د ظلمونو او تیاره فکر په اړه په سلګونه کتابونه او زرګونه مقالې لیکل شوي. نوموړي طالبان ننګولي چې په خپله ننګه د یوې لیکل شوې رسالې ادرس ورکړي. صالح دا هم لیکلي چې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت کابل کې یو جلد کتاب نه پیدا کېده او زرګونه کورنۍ په لومړي ځل پاکستان ته په کډوالۍ او د پنجابیانو نوکرۍ ته اړې شوې. صالح دا هم لیکلي چې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت په کابل کې څه کم 15 لکه کسان اوسېدل، خو اوس دا کچه 7 میلیونو کسانو ته رسېدلې ده. امرالله صالح دا هم ویلي چې طالبانو حتی یو پښتانه لوستي او روښان فکره ته په خپل حکومت کې د کار اجازه او موقع نه و ورکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال زیاته کړي چې د طالب واکمنۍ پر وخت د واده او جنازې د مراسمو لږ توپیر کېدی شو. د ده په خبره هغه مهال د افغانستان پاسپورټونه په پیښور کې چاپېدل او ډیر ځله د پیسو په مقابل کې په دې برخه کې جالکاری هم کېده. صالح دا هم ویلي چې طالبان په افغاني بانکنوټونو شرمېدل او پر ځای کلدارې کارولې. د ده په خبره د کلدارو د استعمال دود همدغې ډلې په افغانستان کې هم کړی و چې لا هم ځینو سیمو کې دوام لري. ګرانو کتونکو، تاسو د ولسمشر د دویم مرستیال امرالله صالح د دغو څرګندونو په اړه چې د طالبانو پر وړاندې یې کړي څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.